سلامونه دوستانو، زه یو داسې کیسه در سره شریکوم چې اوس مې هم یاد شي. نو خندا را باندې م راځي، خو دغه وخت و چې ما یو نوی سمارټ فون اخیستی و. ما ته دومره خوښ نه و. یو ورځ زه د خپلو ملګرو سره بازار ته لاړم. ما وویل راځئ چې یو ښه تصویر واخلو. ما خپل نوی موبایل راواخیسته، پوز نیو پیکس ته ماش شو او د کلیوال سټایل سیلفي مې واخیسته. خو د عکس اخیستو سره سم موبایل زما له لاسه وغورځېد، نیغ د اوبو نالۍ ته. هغه چیغې ووهلې، وایي زما ګلکسي ته یو ویډیو ریکارډ کړه. ملګرو خندل، ویې ویل شاید اوس دې موبایل سندرې وایي. ما ته د ژوند د ورځې نه هېرېږي. ما زر پتلون پورته کړه او اوبو ته دننه شوم. خلک راټول شوه. یوې ښځې وویل پټ یې کئ، ویې ساتئ. خلک خو پاګل شو. موبایل مې راواخیستو خو بند شو. خپه وم، کور ته راغلم. 2 ورځې وروسته موبایل مې چارج راولګاوه. حیرانتیا دا چې چالو شو، خو عکسونه هیڅ، ویډیو یوازې پاتې شوه. ما هغه ویډیو خلاصه کړه او څه وینم. زما مخ چیغې او دا جمله وایي زما ګلکسي. بس دغه لحاظه و چې ما پوه شو. زه خپل موبایل ته سبق ورکوم، خو هغه ما ته سبق راکړ.